زما ربا ولد لندرا قصولم حال داده زخلي دنكيهم زخو بيناهم الله رب العالمين فرماي كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى توجد دي دادا تاتا زما آياتنا راغو قرآن كريم راغو آخری هدایت نامه راغا آغا عظیم کتاب راغو آغا آخری کتاب نازل شو تاتا آغا تاتا ولستلی شو ستا په پښتو ژبه کې هم تا ته د هغې ترجمې وشولې فنسیتها تا ویل ما سره دې ټیپ نشته سره ځکه الله رب العالمین سورې طه کې موږ ته مخکې نه تنبیه راکړې وه ومن اعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الدنيا عذاب مرل ذكر کرے الآخرت عذاب مرل دیتنو کی ذکر کرے سوک چیز اللہ رب العالمین دا کتابنا بہر انداز بانے مخارے ومن اعرض عن ذکری چاچی مخوارا زما دا ذکرنا دا قرآننا مفسرین دا تلکی ذکرنا مراد قرآن دے رست آیت پی دلیل لے کذالک اتتک آیاتنا پی دلیل لے دلتا ذکرنا مراد قرآن دے چاچی دا قرآننا مخوارا فإن له معيشة ضنكا یقینا دا پار معیشت دا ملک اکانمی دا وسائل دا جون دا زندگی اسباب دا بس تنگ کم دا رب ویلی کچھ طول خلق ہم دا یو چغوی دا یو جڑا دا یو فریاد دے چی دا ملک اقتصاد تباشو کاروباریان وی کاروبار خراب دے او دا غرنگا چی چا سر هم ملاویگی دا مالی وسائلو او دا جون دا اسبابو دا تنگی شکایت کی لگیا دے دا مخکنا اللہ رب العالمین فرمائی لیو فإن له معیشة ضنکا کم قوم چی دا قرآن نمخوارو معیشت دا اکانمی دا اقتصادیات دا جون اسباب بنیادی وسائل دا تکلیف سر بدوی مخامخ کی قومی سطح باندے ہم انفرادی سطح باندے ہم نن زمانگ انفرادی سطح باندے قرآن سر سمعاملہ او اجتماعی او قومی سطح باندے زمانگ دا قرآن سر کم رویہ کم تعامل لے زمانگ دا قرآن سر وچی سنگا زمانگ دا قرآن سر معاملہ دا وما غشانتا با منگ سر در رب دا طرفنا معاملہ کی قرآن سر منگا نفراد کو زمانگ 24 گھنٹی زندگی پدی کی دا ہر کار دا پارا ٹائم شتا شیڈیول کی شامل لیکن چندے شامل اللہ کتاب پکی ندے شامل سارشی و مقامش یو مسلمان دا مسلمان پکور کی سب دا اللہ کتاب پلاس کراوان اخلی سمرا دا افسوس خبرات عجیبہ خبرات ننزمک دا قرآن سر دا معاملہ اللہ رب العالمین فرمائی لیو معیشت دا جون اسباب دا بور لطم ونحشره يوم القيامة أعمى او دا قیامت پورز بے منگا ڈندرا پاسو دے بچگا کی رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا اے زما ربا ولی دے ڈندرا پاسو ولم حال دادے زخلی دن کے زخو بیناؤم اللہ رب العالمین ارتا فرمائی كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى توجد دی دادا تاتا زما آیتنا راغو قرآن کریم راغو آخری ہدایت نامہ راغا آغا عظیم کتاب راغو آغا آخری کتاب نازل شتا تا آغا تا تولو ستلی شو ستا پا پختو جبا کی هم تا تا داغی ترجمی وشولی فنسیتها تاویل ما سر دیو ٹیپ نشت تا غیر کرو شاعت دیو برزو اگی سر داسی معاملہ وکڑا گویا کی دا کتاب چرت بل چاہتا راغلے دے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى دقشان ننرد تم ہیر کرلے شو ان معاملہ در سر دا آغا چا پشانو شو لکا چانے چی سوک ہیر کرلے شو ورنہ رب نسوک ہیری گی نا وما کان ربک نسیا واللہ تعالیٰ پری خودو مددی ورلہ پری خودو توجہ ورطا نکی پا عذاب کی مبتلا زمان محترم رونو دنیا کم دا قرآن نمخ کر زول دا دا ذلت سبب
په آخرت کې هم دا د ذلت سبب د عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت دی او د هغې طریقه به دا وه 4 کال به حج ته تلو نو چې څومره ګورنران به والیان په هغه زمانه کې ورته والیان هغه به خامخا حج ته راتله او په مینا کې به د هرې علاقې د ګورنر د هغوی د قوم سره مخامخ احتساب کېده دا د عمر فاروق رضی الله عنه نظام اوس هم خلک وایي مونږ احتسابي کمیشن جوړ کړی احتسابي کمیشن حکومت ختم شي او احتساب مخې ته رانه شي بلکې الټه پې نور د ملک وسایل ولګېږي او تباه و برباد شي خو یو غلم ونه نیولی شي که ونیولی شي 1 روپۍ دې وانه خستی شي دا ټوکه ټقالي دا ګپ شپ دی